شهای ته زما د ژوند نغمې ومې غوښتل چې د کلیزې په پارې درته ولیکم. له کله مې چې ژوند ته راغلې فکر مې کوه یوه لویه تشه مې ډکه شوه او هغه ورکه مې ومونده چې زه ورپسې آن تر دکنه په سینې وښویدم. ممکن زما له مرګ وروسته زما ځینې لیکونه ولولې، ښایي هیڅ یې ونه لولې او یا هم ډېر په ځنډ در ورسیږي. نه پوهیږم هغه وخت به تا ته کوم احساس مخ ته ودروي. خو ما چې کوم وخت درته لیکلي د هر ټکي تر مخه ته راته ولاړه وې. له هغه لیکنو به زما د زړه هغه خبرې واخلې چې تر اوسه ناویلې پاتې. ما تمه لرله چې بخت به مې یو وخت د کور تر دروازې راشي او تا به راوړي. خو اوس فکر کوم چې دا هیله د ماشوم خوب پاتې شو. نه پوهیږم څنګه درته ووایم چې لا هم ستا د خبرو مقدس سرودونه زما د زړه د حرم دیوالونه لړزوي او په ټول راز و نیاز ورسره داسې غاړه غړی شي لکه له کلونو وروسته چې دوه مین یو بل ته غاړه ورکوي. ښایي یو وخت دی زما یاد مخ ته ودرېږي. زه باور نه لرم، خو دا زما یو خیال دی چې ګوندې یوه شیبه دې اوسني حالات ته راولي. ښایي راباندې خفه شي، خو ممکن بیرته ژر له خپلې کوچنۍ لور لاسونه تاو کړې، په دواړه مخه یې ښکل کړې، سترګو ته یې وګوري، ستا د ژوند د ملګري د سترګو رنګ ورګډ شوی وي. شکر وباسي، زما یاد له خپلې حافظې وباسي او بیا مې د تل لپاره هیر کړې. خو ستا به دا باور نه راځي چې زه یوازې ستا یوې خبرې ته هم په تنهایۍ کې یوه پیړۍ ژوند کوی شم. کلونه وشول چې زما د خیال ځوان شوي یادونه ستا د ذکر له نروسو پیغلو سره د ژوند په بخملي صحرا کې جوړه مزل کوي. مګر زمونږ ترمنځ د بیلتون لپاره د غرونو پر راوستو هم د تقدیر ټټر یخ نشو او اوس غواړي خپله دا دښمني د سمندرونو پر راوستو سر ته ورسوي. زه اوس په یوې سوځنده بیدیا کې د هغې وچې ونې په څیر یم چې ډډ یې د اوړي لمر او د ژمي یخ وسوځوي. خو نه ورته څوک دمې ته کیني او نه یې هم نام و نښان چاته یاد وي. کله کله مې درنه یوه ګیله وشي، ته هم لکه مرګ. زه دې د ژوند سختو ته یوازې پریښی یم، خو کله کله فکر کوم چې زما د لاس کرښو کې بې له درده څه وي. باید زما شهی پوهیږم ما ښه ژوند نه درلود، خو که راغلې وې ما به دومره مینه در کړې وه چې ستا به یې پر وجود او لمس کېدو هم باور پیدا شوی و. ته لاړې، خو زما د ژوند دا خلا هیچا ډکه نه کړه. زما اړتیا زه دې نیمګړی کړی یم.